او خلک تنګ شوي حقیقت نه اوري ښځې خبرې به راغونډې کړي. ډېر ښه دی دا بیا وې یار. سلامونه ملګرو، زما سره یاسر شاه شینواره دی. د ده هغه څه شعرونه په ټیک ټاک باندې ډېر زیات مشهور وو. هغه به هم راته ووایي، نور شعرونه به هم راته ووایي. د حمزه بابا کلیزه د ډېر خوند یې وکړو، تاسو سره پکې ملو شو. ډېره مننه تاسو ته په لوړ کې په راتلو باندې. اول ورته هرکلی یو. ټپه به ورته وایم چې شینماني ستوري د سحر دي، هم بلاګوري معتبر دي، افریدي نر دي شملور دي، شینواري تور مې د بسر دي، څلور کامونه د خیبر دي او څلور قومونه د خدای تعالی باد لري. ډېر ښه دی یار. غزل به ورته ووایم چې تورې او زغرې به راغونډې کړمه، جنګ دی لښکرې به راغونډې کړمه، چې پښتانه اتلان یاد وي پکې داسې سندرې به راغونډې کړمه. ډېر ښه دی یار. او کارغه بچو ته ویل تلو نه یمه، خپلې وزرې به راغونډې کړمه. او بابا خبرې ملغلرې کړي، دا ملغلرې به راغونډې کړمه. ډېر ښه، ډېر ښه دی. او خلک تنګ شوي حقیقت نه اوري ښځې خبرې به راغونډې کړمه. ډېر ښه دی دا بیا وې یار. خلک تنګ شوي، مننه، خلک تنګ شوي حقیقت نه اوري ښځې خبرې به راغونډې کړمه. فنکاره ونې ته خطای نه شمه، لاندې ګورګورې به راغونډې کړمه. ډېر ښه. ووایه. او بل غزل دی چې هر جنگ کې مخکې وي، له ځانه به هوښیار جوړوي، بس پښتانه دي دښمن نه ځان تیار جوړوي. د پښتونخوا حالات خراب دي، شاعر زل پېستایي، بدبختي دا چې صحافي مو اشتهار جوړوي. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. پښتنو خدای په خاطر لږ خو سندیده شئ که نه، دښمن راغلی دی جنګونو ته بیا لار جوړوي. او د MNA او MPA به درته څه ووایم، عام خلک نه پېژني، خاص خلکو له کار جوړوي. ډېر ښه دی، ډېر. او فنکاره هر څوک چې راځي دلته مطلب له راځي، د پښتونخوا کیسه کې نه دی اقتدار جوړوي. ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. ډېره زیاته مهرباني. ډېره مننه.